د انتخاب په باره کې زه یو کنفرانس لرم د استقلال پوهنتون کې دغه پنجشنبه 9 بجې. نور معلومات تاسو کولی شئ چې بره ډسکرپشن کې وګورئ. ولې دا موضوع م انتخاب کړې ده؟ ځکه دا ډېر مهمه ده چې کوم انتخاب په حیث د یو دین موږ ځان ته کړی دی، دا انتخاب موږ ته معلوم دی چې یو ښه انتخاب دی. ځکه ان الدین عند الله اسلام دی. واحد لاره چې الله تعالی ته قبول ده هغه د اسلام لاره ده. لیکن بعضې ډېر خلکو ته په شمول د زموږ بعضې مسلمانانو ته دغه پرده لږ ذره خړه شوې ده. کله فکر کوي چې نور انتخابونه څنګه دي، که هغه د عیسویت دی، که هغه د الحاد دی، که هغه همچنان د سیکولرزم او ډیموکراسي دی. ولې موږ په هغه لاره خپل ژوند مخکې نه وړو؟ ولې صرف اسلام انتخاب کړی دی؟ د دې باره کې تفصیلي کنفرانس دی او سوال جواب به همچنان وي. زه غواړم ته په کنفرانس کې برخه واخلې او انشاءالله دغه مهم پوښتنې د ژوند هلته جواب لاسته راوړي. نو حتما چې راځه سره وګورو پنجشنبې ورځ، همدغه پنجشنبه د استقلال پوهنتون په کابل کې. ادرسونو معلومات تاسو کولی شئ بره ډسکرپشن کې او اول کمنټ کې واخلئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.